إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب كان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الكربز والرطب. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإن عبدك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معبد بن عفراء رضي الله تعالى عنهما قالت بعثني معاذ بن عفراء بغنى من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معاوية بن عفراء رضي الله تعالى عنهما قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب أو أجر زغب فأعطاني من كفه حليا أو قالت ذهبا. با په بیان د صفات فاکهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې د میویم استعمال کړي پرون مو ویلو حضرت پیغمبر علیه السلام ټول وخت په یو قسم خوراک باندې اکتفا نه ده کړې د صحت بدن اهتمام کړی هغه په مختلفو غذاګانو کې د سړي د صحت او وفاداری او هغه راځي بقا راځي نو د میویم خوړلې دي ارڅ بیا په میوه کې خپل طریقې به ذکر کوو. اول روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي مبارک ما ولید چې قصه د رطب سره ګډ خور قصه بادرنګ او دوم قسم په دا بادرنګو کې د موږ د وطن خلکو ډیر لیدلی دي اکګي وګي چې وګدي نری چمبړ خیال څوک ورته څوک ترې ورته وی والله انت سلجه فی الخياره عکس تشبیه نه ده چې په هغه کې مسلمانی کې ذکر کیږي دا دواړه دی وی قبیله نه د طبیعت نه ډیر ساړه دي برودت د سينو چې دی اوبو نه ساړه دي په اوبو کې ساړه کې اصل مزاج کې ساړه دي او د خرما مزاج کې گرمایش ده په صفاتو کې هم تضاد نورم موجود ده. بادرنګ مثانه ته طاقت ورکي خو خرما خجور مثانه کمزوري کوي غاخو کې خجور غاخو کې باندې شخوګي بادرنګ وره ته قوت ورکي الته په بدن کې خرما حرارت پیدا کوي او بادرنګ برودت پیدا کوي نو دواړه چې سره میکس شي ګډ شي نو تعادل راشي هغه د یو ګرمایش ډیر کم شي د بل سړواله ډیر کم شي بدن ته معتدل خوراک ډیر مفید وي چې نه ډیر سوړ وي نه ډیر ګرم د طبیعت په لحاظ باندې. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دواړه خواړه قصه برطب ګډ خواړه او څخه خواړه نو یو روایت کې راغلی دی اگر که د سند په لحاظ وای ته زوړ پم شتب کې
دا بادرنګ په یو لاس کې نیولې خورما په بل لاس کې نیولې موږ ته خو په چپ لاس خوراک نه منع راغله د روایت کې خو چې دوه قسمه خوراک وو بیا دواړه ثابت ده د دغه نبیم ګولا ور وکړه دغه نبیم ور وکړه نیم به دار پرې کو نیم به دا یو په چپ لاس نیولې یو په خای لاس وای چپ لاس د معاون په صفت استعمالوي شي مقصودی خوراک بنی خدا د معاون شکل ده چای خوري پیاله د پخې لاس کې ده ګوړه د په چپ لاس را واخسته دا د تابع په شکل ده پروا نه لري مقصودی خوراک په چپ لاس باندې دا ممتنع ده دغه خو مشکل نشته ځکه سوړو ګرم دواړه ګرم شیان نبی علیہ السلام نه جمع کول نه دواړه ساړه جمع کول یو ګرم یو سوړ نو مزاج معتدل شي صحت مفید دا دوم روایت کې ام المؤمنین وی چې نبی علیہ السلام به کله خټکای د خرما سره ګډ خور لاندې نقطه ورسره لیکي په پښتو ترجمه کوم پښتو ترجمه نو کته کون کوم چیرې تر سره لیدلې وو هندوانه ورسره لیکل دا هندوانه چې شیخ بیا مشکل نشته ځکه هندوانه په طبیعت کې سړه ده او خرما ګرمه ده نو سوړو ګرم سره جمع شو خدا بل روایت نو د بیتخ ښه تصریح پکې چې خربوزه تر مراده ده خربوز ګوره بیا پارسی لپس د خټکی ته ویل کېږي تربوز خربوز نو بیتخ چې خټکای شي نو دستی سوال واردېږي چې خټکای خو په طبیعت کې ګرم ده خرمام ګرمه ده الته خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه ګرم شیان نه سره جمع کول الته دغه د دواړه ګډ سره خواړه نو دغه بیا مختلف توجیهات چا کړی دي څوک داسې وي شین خټکای چې پوښ شوی بل نه و شین خټکای او رطب ګډ سره خوړلې وای دا توجیم ضعیف ده عرف دې راغله د شنه خټکی څو خوري چا بیا داسې تعبیر کړی ده چې نه وای چې پوښ شي خټکای نه وای زیړ شي خوراک ته برابر شي خو پوره خوړین نه پوښ شوی تر دغه وخت کې ملي مزاج کې سوړ وي نو چې خو پوښ شي بیا ګرميږي ګرمایش الته وای راځي نو نه وای پوښ ام په طبیعت کې سوړ د خرما سړه ده ګرمه ده دریم بل توجیه شرح داسې کوي خټکای په طبیعت کې ګرم ده خو چې مخ کې مایده کې تیار لکه د پلیټو کې چې خلک اخلي چې وخت په تیر شي هوای اوې طبيعت بدلیږي ګرمایش په سړوالي بدلیږي لکه شات ما درته ویلې ګرم دي سړو بو کې چې واچي بیا مزاج سوړ شي خټکایم چې پری شي مخ کې نه دغه چې په پټو کې باندې وي ګرم ده چې نو تازه پری کې د طبيعت نگانه ګرم ده خو چې پری کې وخت په تیر شي نو بیا طبيعت کې سړواله راشي بیا که خرما ورسره خوړ شي اعتدال پیدا کوي دا بل روایت کې صحابه مبارکینو چې باغ کې به اول میوه شي پاخه شو اول هغه به راوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه کې یو محبت صحابه او د نبی علیہ السلام سره وای انداز لګيږي نوې میوه د هر سړي زړه ورته کیږي کنه کیږي خدای خپل باغ به و چې میوه به اول کې په خښ خپل نه خړې یو ور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اول میوه به یغه ته ورله دوم لوی مقصد کې دا چې هغه دعا وکي په ټول باغ کې خدای پاک برکت پیدا کړي نو دلته مواهب لیکي اوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته خو وارثان خو اوس موجود دي اوس په علاقه کې چې یو خو بزرګ عالم نیک سړی وي باغ کې میوه ورسېده او بهتره ده چې وړي یغه ته اول وړي چې هغه وخوري او دعا درته برکت وکي په ټول باغ کې به خدای پاک برکت پیدا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچ دا میوه را واخسته نو پیغمبر علیه السلام به د دې دعا شروع کړه اے الله مقتدی موږ په میوه کې برکت پیدا کړي خدای پاکه اے موږ په مدینه منوره کې چې بقا د دین د موږ کې راشي برکت پیدا کړي اے موږ په کاسه کې چې غنم په تلل کېږي نو کاسه کې برکت کې نه ده د دین چې غنم مو ډیر کې پسلونه مو ډیر کې په دغه کې برکت پیدا کړي اے موږ په کیلو کې دا معنی موزون چې په تلل کېږي په یغو کې برکت پیدا کړي اے الله حضرت ابراهیم علیه السلام د تا بندو د تا خلیل وو د تا نبی وو زه د تا بندایم د تا نبیم یغه تا ته دعا د مکه معظمه په باب کې کړې و
زه تا ته دعا د مدینه منورې په باب کې کوم په مثل دی هغه دعا چې د نبی ابراهیم علیه السلام مکې ته کړي او دوم مثلم ور سره دی د چند دعا زه د مدینه منورې د پاره ده کوم بیا به یو کنکای راوغ ثم يدعو اصغر ولید يراه چې کوم کنکای به ولید د سینه چې د خپل کور وای که د خپل کور حسنین مبارکین به څوک دلته موجود وو یغه ته به ورکړه کني الته به چې کوم کنکای ولید کنکای به راوغ ولی وای د کنکی دغه شی ته لا ډیره مینې سودا یې ډیره بل په یو میوه باندې د غټ څه کیږم نه په کنکای شی او زردالو ده یو سیب ده یو شی دغه به کنکی ته ورکړه اوس دلته بیرته مهم ځای ته راشو دا توسل خلق نه مني توسل په ذوات فاضله و په نیک اعمال خو مني نیک عمل باندې خو مني خو په اشخاص توسل چې نیک خلک خدای ته وسیله کوي دا نه مني دلته وايي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي د مدینه منورې د پاره د ابراهیم علیه السلام خبره ولې راو ګرځول وای دا په واقع کې توسل د په ابراهیم علیه السلام اول هغه ذکر کو چې هغه دعا خو د ګوره قبول کړي نو د مستجاب الدعوات سړي توسل کوي هغه د تا نبی وو د تا خلیل وو د تا بنده وو هغه مکه معظمه ته دعا کړي تا قبول کړي اول هغه ذکر کوي توسل بیا خپل مقام د عبدیت او د نبوت خدای ته وسیله کوي خپل بیا دغه دوه صفات ذکر کوي زم د تا بندایم د تا نبیم خلیلیت د ځان سره نه کو ذکر چې زم د تا خلیلیم ولی مسله مخکې را روانه ده ځای کې به یو ځای کې تشریح کوو د نبی علیہ السلام مقام خو تر خلیلیت فوق د حبیبیت مقام ده خو خپل مقام نه کو ذکر عاجزی د تواضع کوي دا چې دوچند دعای د مدینه منورې د پاره وکړه نو بس په دې مسله کې چې آیا مدینه منوره بهتره ده که مکه معظمه بهتره ده ائمه ثلاثه امام صاحب امام شافعی امام احمد ابن حنبل دا درې سره په دې اتفاق دي چې مکه معظمه بهتره ده تر مدینه منورې خو امام مالک صاحب یې چې نه مدینه منوره بهتره ده تر مکه معظمه ولې دلته د چند دعا شوه ده او د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله ولې د نبی علیه السلام دعا نه ده قبوله خو هغه نور درې ائمه وي دا خو دعا د برکت د ماکولات او مشروبات او د دغه شانو د پاره شوه ده د بقعی برکت پر نسبت طریقه بقعی ته نشته مکه معظمه دا بهتره ده په ټوله دنیا کې دوم ځای مدینه منوره خو او دا اختلاف په خار کې ده مکه معظمه خپل حدود لري صرف دغه بازار ته نه ویل کیږي د حرم حدود چیرې 3 میله چیرې 9 میله چیرې 8 میله چیرې 9 میله الته که خدای پاک دې سم حال راولي چې الله په اساس د فضا کې سړی ورشي په غروب د عرفات شریف ته رواني د مینا الته په غروب څلی ویني چې دا حد حرام دی الله ده یا غروب سر باقاعده بوټونه لګیدلی تنعیم طرف ته چځي د جعرانی طرف ته چځي د جدي طرف ته چځي هر طرف ته حدود معلوم دي خو باز رالان باز لري مدینه منوره ملابتین دوه خړونه و پیغه وخت کې د مدینه منوره یو طرف بل طرف دغه مابین د لابتین ته نبی علی السلام دعا کړ دغه حرم ګرځولای اوس نو دغه ټول دغه حرم طریقه حرم امام مالک سے بهتر بولی دا نور ایمه وی چې دا نه مکه معظمه بهتر ده خو اختلاف په هغه خاوره کې نشته چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک سره لګیدلې چې د لحد مبارک په قبر کې چې د لحد مبارک خاوره ده په دغه کې اختلاف نشته هغه اتفاقی ده چې تر مکه معظمه بهتره ده بلکې تر عرشم بهتره ده وزتی ګوري هغه خاوره د نبی علیہ السلام لحد مبارک چې د وجود مبارک سره لګیدلې دا ته ټول بهتر ده ولی یو روایت کې راځي وای دا انسان چې پیدا کیږي د مور پر رحم کې چې د منی د میړه او د خځه سره میکس شي او قابلیت انسان کې پیدا کیږي دلته څه خاوره ورګړيږي
ملائکه مقرره ده دا خاوره لږ ورګډي خلقناکم من ترابین خو موږ عام د آدم علی السلام تفسیر کوو اته دوی انا د هر انسان په نطفه کې خاوره ورګډيږي خو دغه خاوره د لحد ځای نه راخسته کیږي اوس نو هغه خاوره چې د لحد نه راخسته کیږي نبی علی السلام د بدن جز شو نبی علی السلام اشرف المخلوقات مسلم عند الكل ده کنه ده په مخلوقاتو کې عرش هم ده کنه ده په مخلوقاتو کې مکه معظمه ده کنه ده په عرش پرشتر ټولو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر ده نو هغه خوره د لحد د وجود مبارک سره نکته ده هغه هم بهتره ده پیغ کې وای اختلاف نشته اختلاف په خار کې ده دا بل روایت کې د مکه معظمه په باب کې بل خبره پیات شو دلته لیکلي دي د مکه معظمه په خصوصیاتو کې د چا د پځې نه چوینه بېږي نه درېږي خو نه بینی نه درېږي په دغه وینو د پټنډه ولې کې مکه وسط البلاد والله رؤوف بالعباد وینه دي درېږي په دای د پوینه د پازې چې دا بېږي دلته پټنډه ولې کې مکه وسط البلاد والله رؤوف بالعباد او دا مسله چې پوینو لیکل روا دي کنه دا به فتاوی وګورئ د ضرورت خبره ضروراتو تبيح المحظورات دا بیا بل ځای کې راځي یا ارض بالعمائك ويا سماء اقلعي هغه آیات په باب کې راځي دلته د مکه معظمه په خصوصیاتو کې ذکر کړي دا بل روایت کې حضرت ربيع د حضرت معاوذ لور د حضرت معاذ ریره چې پلار او ترې دواړه په بدر مبارک کې شریکان وو او یو علت شهید شو یو بیا ورسته شهید شو دغه ویایي چې زمه تر معاذ ابن عفراء پیغمبر علی السلام ته ورولې ګلم تحفه راکړه شکور پلیټ پتنوس چې دایمو تاسو دی وخته په دغه کې تازه خرما وی دی رطب وعليه اجرد من قصا زغبن اجرد زغبن دا زغبن دی اجردون صفت ده دا بادرنګ چې اول بوټي کوم کلیدلی راشنه شي دومره چې لیایي ستري پخې پورې نښتي لکه دا الک چې پیدا شي په دا خلک راکنتی وی ګیره راغله ده سور پښم په دغه ځای باندې وښتانوي خدا ورکیږي دا د بادرنګم د څه وښتانوي دا بیا ورکیږي لکه وای د کنکی مرغي دا بچای په چورګونه چې پیدا شي دا چې لویږي اول د نری شان په شروع شي نو دغه بادرنګ چې دا تنکای بادرنګي نو خړل کېږي مخه طبيعت کې برودت زیات وي دغه ور سره و حضرت نبی علیہ السلام ته بادرنګ او د خرما سره ګډ خوند ورکوه ورغلم چې دغه طبق مې ورکو د تقناع حضرت پیغمبر علیہ السلام ته ګیڼې د جزیره راغلې وې د بحرین پیغمبر علیہ السلام لاس ډاکو په ګیڼو ماته سره زرو سپین زرو ګیڼې راکړې د نبی علیہ السلام وای د سخاوت هم د دغه ځای مقدار معلومیږي څومره سخی و او مناسبت هم معلومیږي د جنکۍ د حاصره ګیڼې مناسب دي موټه پټاک کو چې په هغه غټ لاس مبارک کې به څومره شی ډیر دی ده او د سرو زرو د سپینو زرو دی ټول ورکړه خبر پدې کې دا چې بادرنګ تنکی او خرما رطب ګډ پیغمبر علیه السلام سره خوړلې ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خو کنکی پیغمبر علیه السلام ته ورکړې و دا وی چې مور به مزخه ساتلم چې زر لوی شم پیغمبر علیه السلام ته ورواده میکی ګوره دا خبره خو موږ تاسو د څنګه بل لیدکیږي چې رسول الله سره څوک رښتیا مینه لري تر ځان مال اولاد تر اچش نه بدیغه پر هزار زائد خوشاله کیږي کنه خو ایمور بار شي را کول دومره ډیر پایده مې نه کړ کله چې دا د خرما او وخت راغی بادرنګ او خرما چې ګډ راته شروع کړه وای د ما وجود مناسب مقدار لوی شو قابل دی واده شو مور واده کړم
چټا ځان که موټا کوي بادرنګ او دا ګډ خوړل دا وای بدن ته ډیر مفید دي ځکه اعتدال د په طبیعت کې او خرماو کې طاقت زیات ده نو طاقتور شاید چې ضرر چا کوم حرارت ضرر د هغه ضرر هم دفع شي اصلاح شي په بادرنګ باندې چا ور سره شي وعین ګوره خوله کې میکس ګډ خوړل چې خوان په دواړه ګډ وې دام را پرې په دواړه باندې ګډ نو وجود ته مفید باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا علي بن زيد عن معمر وابن ابي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله تعالى عنها فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأطير على سؤلك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس وميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله تعالى عنهم واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن عبد جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد عنه فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة با په بیان د صفت شراب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره شراب ته نه د سنې چې شراب معنی واخلې د چکلو شای مخکې طعام د خوړلو شای دا چکل اگر که د چکلو شي تم طعام اطلاق پکېږي حضرت طالوت چې امتحان د خپل مرګره اخلي مخکې نه را روان ده چې ډېر اوبو بنه تر چې کيواله په اجازه ده ومن لم يطعمه طعام لفظ مدال تم ذکر شوی د کنه ده خو د خصوصیت لپاره شراب اطلاق عام ده ځکه ګوخي د مشروبات بیان کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم شی د چکلو د محبوب وو اول روایت کې ام المؤمنین احب الشراب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب د مشروبات خدل طالب لام لپاره د عهد د مشروباتو کې مراد اوبودي مطلقا نه ولی ورسته د شودو صفت را روان ده چې دغه سره ذاتي تعارض را نشي په اوبو کې د کومې اوبه محبوبې وي خبر پدې کې د اوبو کې د کومې اوبه محبوبې وي وای محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوږې سړې اوبو خوږې سړې څه خل خوږې یو ذاتي خوږې وي یو مصنوعي خوږې وي امغه تاسو دا موجوده حالات کې وینو د دغه کوی او بو خوږی دي دغه او بو تروي دي تعبیرونه شته کنهشته مټای شي خو نه د وراچولې چینه خو نه د وراچولې خو دیغه مالح په نسبت باندې دغه ته حلوی خوږی او بو دا ذاتن خوږی او بو دا هم محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ځکه مخکې موږ تاسو ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحت ډیر اهتمام کوه خوږی او بو چې ترش نه وي مالګین نه وي دغه اوبو ینه ته طاقت ورکي دا اوبو زړه ته طاقت ورکي دا اوبو د معدې عاجمه برابري دا اوبو د بدن تقریبا اکثر اجزا وته د صحت ذریعہ ګرځي خو ترش اوبو دا مالګ غوندې دا بیا بالعکس دي
دا ینم کمزوري کوي زړم کمزوري کوي معدې ته هم تاوان رسي نور بدن ته هم تاوان رسي نو دا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او سړی ځکه سړی موای دی مزاج موافق دی د انسان تنده ماتي هلته خو یخي نه و دی یخي سړی نه دا خو کله تاوان تر جوړیږي دا خپل ذاتی سړی اوبو لکه د ګړی اوبو لکه د جی اوبو چا وخت په تیر شوی وي سړی وي نبی علیہ السلام یو ځای کې حدیث مبارک را روان ده یو چاته وی که بیگانه اوبو د جیوی در سره ښه کني بیا دغه د تالا اوبو دا د ویالي اوبو چکو نو دام نبی علیہ السلام ته محبوب وي ځکه دغه کې موایده اثر ده لکه خوګو اوبو کې چې دا د بدن تند ماتي معدې ته ینې ته ګردو ته ټول اجزاو ته پایدمن دي او تودی اوبو چې چکه تند نه په ماتيږي معده ډکیږي سړی بدن دروندېږي البته یو دغه تم تاوان پیدا کیږي دوم قسم مصنوعي خوږي بعضی اوبو د عربو د منطقې پورا خوندور بنوي بیا به دوی خورما بیګاب کې واچولې یا به ممیز کې واچول یا به شات کې واچول نبیذ العسل نبیذ الزبیب نبیذ التمر په یغو به خوږی شوي کوم قسم خوږی مرادي وای عامه معنا دا محبوبي وي هغه محبوبي وي اوس دا چې نبی علیہ السلام تم خوږو اوبو خوند ورکوه بیا دغه ناقص العقل خلق چې ولې نبی علیہ السلام هم خواهشات پوره کول په دنیا کې دا وی دا توهم دي څوک نه کوي دا خو نعمت عظما ده او چې څومره چاته ښه نعمت حاصل شي هغه به ډېر ښه شکر دی الله ادا کوي چې شاکر بندوي او که په کمزوري نعمت ابو الحسن شاذلی قدس الله سره چې یو لوی عالم او ولی الله ده هغه وی زه چې ښې سړی اوبه وچکم د زړه د منځه د خدای شکر ادا کم خوشحالي ډېره پیدا شي په ښه نعمت خو انسان ډېر خوشحاله کیږي او د ډېر خوشحالۍ په وجه ښه شکر دی الله تعالی ادا کوي دا خو د انسان فطري صفت ده او الله تعالی دې موږ نه شکر غواړي پیدا د شکر گزارۍ دپاره کمزوری شی موږ ته چې څوک راکړي پوره زړه نه په خوشحاله کیږي د انسان طبیعت ته ښه شی چې ورکړي پوره زړه چې چا ښه شی درکو یا د مجبوریت په وخت کې کومک در سره وکړو ګورئ هلته انسان ډېر په خوشحاله کیږي بیا ټول عمر هغه احسان نه ویروي په هر وخت کې دعاګویي ورته یو خلیفه صاحب چا یو ګړۍ ورته راوړې وه ده ویلې پیغه وخت کې هغه ښه ګړۍ وه دا زنګ به یم کوه دا د ټیم باندې وایي چې دا زنګ وکړي سړی را په یاد شي د زړه مې دعا ورته وکړي ما هم دغه لږ کمزوري ګړۍ چا راکړه یقین ده چې اکثره وخت کې چې ووینم تاسو ته خو قیمت نه درښیم بیا خو پورې وژنی مې زړه مې دعا ورته وغواړي په یو مجلس کې سره پیښ شو نوی شناختو یو بنیادي مدرسې ته زه غوښتی وم هلته کور کې چای و چې چای مو خوړه په موټر کې سپاره شو دغه ځوان دې ما سره سپور شو ما په لاس باندې هغه راډو ګړۍ دی الحمدلله خلیفه صاحب دا وراره ته مې چې ورکړې هغه مې په لاس وه ده راته ویلې وایي خلیفه صاحب زه یوه تحفه در کوم رانه قبلوې به یې ډېر ازارې وکړې ما ویلې چې دي وایي ګړۍ ده ما ورته وخندل ما د ما خپله ګړۍ ښه ګړۍ ده راډو ګړۍ ده وایي نه هغه مې ولیده خو هغه کمزورې راډو ده د ما ښه راډو ده نو زه یې راخلاصه کړه رایه کړه خدای دې عوض یو په ولکه په دنیا او په آخرت کې ورکړي مطلب مې دا ده چې ښه نعمت چې چاته حاصل شي نو دغومره ښه شکر باسي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو شاکر ذات و نو شاکر ذات چې ښه نعمت ورته حاصل شي خو د الله شکر ښه په اخلاص باندې ادا کوي دغه ته عیش پرستي نه ویلی کېږي دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرا د حضرت میمونی په کوټه کې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها خالد ابن ولید هم ده حضرت ابن عباس هم ده حضرت میمونه حضرت پیغمبر علیه السلام روان د حرم شریف ته دا مسله بیا د حج را روانه ده صرف
مقام د مکه معظمه حدود ته نږدې 10 میله انداز به وي په دغه ځای کې نکاح ور سره شوه دا خوښي نه و د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ام الفضل د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ بیبي او دغه حضرت میمونه د حضرت خالد ابن ولید مور دا ټول سره خويندې وي نکاح حضرت عباس ورته وتړل د نبی علی السلام سره خصوصیاتو کې عجب دادا چې کوزدایم په صرف کې وکړي د خوانه روان د حرم شریف ته دلته کوزدا وکړه بیا چې د حرم شریف نه فارغ شو د عمرې نه چې بیرته دغه صرف ته راورسېد د حل په حال کې بیا واده په جوړ کو په دالته بنا بها خیمه غوندې ودروله واده په جوړ کو یا شپه یا درې شپې ورسره تیرې کړې دا چې بیا وفات شوی دم په دغه ځای وفات شوی خپل دور کې د نبی علی السلام نه بعد بیا وفات شوی په دغه صرف مقام کې ده قبر مبارک الته ده دلته لیکل دي چې قبرها یزار قبر ته به زیارت ته خلق ورتله د پیغمبر علی السلام بیبي ده او یستشفون بها په دې به شفا حاصله ولا الله ته به وسیله که خدای پاک به مرزونه وسره ولرکول الحمدلله قبر مبارک مال دله اگر که اوس غټ دیوال ترتاو ده اینن څوک نه ور پرېږدي ځکه دا موجوده چې حکومت د چا په لاس کې د خو د زیارتو سره آشنایي نه لري د سړک په یو غاړه د دې غټ دیوال ترتاو د په بل طرف باندې د بعض نور صحابه او د دیغونم دیوال تاو د اینن څوک نه ور پرېږدي دا هغه څوک چې عربو کې ډیر وخت تیر ده یوغه موږ ور وستو په د زیارتو په بعض مقدسو ځای باندې وګرځولو دغه حضرت میمونه په کوټه کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خلوري ناسته حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په چپ لوري ناسته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شودی راوړې ام المؤمنین شودی ورکړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې شودی وچکلې څه چې پاتې شوې دا مسله بیا موږ تاسو ته روان ده چې د فضیلت خواندان چې د په پسخورده خلک تبرک حاصلې هغه د شی ټول نخري هغه ته د څه پریږدي او بو د لک پریږدي په ګلاس کې بل شی د پریږدي چې هغه نورم برکت تر حاصل کی ولی خو تبرک شته په شریعت کې کنه دا برکت ولی بخل کی چې خدای پاک برکت هغه ته نقل کی بل شاګرد ته نقل کی مرید ته نقل کی پیغمبر علی السلام شو دی وچ کله به مخ راوړو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته چې حق خود تا ده خو کده تا اجازه وی ایثار کوي و یسرون علی انفسهم خالد ابن ولید رضی الله عنه ته یكتب ورکم حضرت ابن عباس رضی الله عنه ورته ویله اته په پاسورده زبل څوک نه غوړه کوم چې ځان نه بل تور پرېږدم حضرت ابن عباس ورکړي هغه وچکله دلته اوس یو مسله راغله تا شی وچکل په خلوري یو څوک دا په چپ لوري بل څوک دا تبه چپ لوري ته نه ورکړي خلوري ته به ورکړي یغه بیا وچکل یو خاطه خي طرف ته بل څوک دا هغه بیا بل ته ورکړي الایمان فالایمان پیغمبر علی السلام حدیث مبارک ویل ده څوک سوال کوي چې پیغمبر علی السلام خود سیم ویل دي چا چې وچکل الته ناس خلق لویو کنکای مشر او کشر په عمر کې وو نو هغه لوی ته دی ورکی خاینه ته کولای نو جواب دادا په یو صورت کې چې دواړه مخامخ ناست وي چې مخامخ ناست وي بیا دی هغه لوی ته ورکی خو که یو لوري بل لوري ته ونه د خلوري ته دی ورکی بل مسله راغله د دایو حدیث مبارک نه چې دغه حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته پیغمبر علی السلام ویل چې حق خود تا دا کته ایثار کړي د خپل حق بل تور کړي حضرت ابن عباس ویل چې نه زه ایثار نکم په دغه عمل نبی علی السلام ذاتی څنګه ورته ویل دا پس خورده د پیغمبر علی السلام چې کل په نیت تبرک او عبادت ته په عبادتو کې ایثار نه د لازمي دلته اوس بل مسله راغله ته د جماعت امام یې طالب یې یا نوې ملایه ملمنو کې غاټ شیخ الحدیث
یا یو بزرګ راغی د امامت حق د چا ده د جماعت امام ده اوس که دغه ایثار وکي د امامت ته بل څوک دا نوی میلمه مخته کی جائز ده که ایثار وکي جائز ده ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ایثار پیشنهاد وکړ ابن عباس ته که ته ایثار وکي خو کده نو کو خلک د لرګای نه پس راخلی چې دا څه بیا ادب د شیخ راغلی او د امامت ته مخته نه کو ولی خو حق دې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عباس ته بیا څه ویلې خو حق دې ده لکه وایو بل واقع د جهاد ترغیب ورکو پیغمبر علیہ السلام الته صحابي د زوی د پلار وی عزت زم زوی وی عزت زم قراندازي سره وکړه نوم دی زوی وخوت نو خو زوی بتلو پلار ورته وی ته ایثار وکا د خپل برخه باندې ما غورکا ما ته راکا یغه ورته ویل په جنت ایثار نشته پس جهاد کې خو جنت پیدا کیږي چې زه جنت ته در پرېږدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام علتم تقریر وکړ څه نه ورته ویلې چې خو پلار دی دا او دا ځای کې ده چې د عجب د ریاکارۍ لپاره یا د دنیوي امیدو لپاره تا مخ کې ځای نیولای په مخ کې سب کې ملک صاحب راغی قومندان صاحب راغی دنیوي لالچ په خاطر دمه توقع ورته لري خپل ځای ورته پرېږدي دا ناروا ده ځکه دا خو عبادت نشو دا خو ریاکاري شوه اوس که افضل ته ځای پرېږدي واقعي تر ته افضل وي که واقعي تر ته افضل وي ته ځای ورته پرېږدي وایي بیا شته پروا نه لري لکه دلته دغه د راغله خو بله پوښتنه کېږي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وچکل په ښي لورې یې کوچای ناسته په چپ لورې صدیق اکبر ناسته حضرت نبی علیہ السلام د خپل پسخورده کوچی ته ورکړه داسې نه ورته وویلې چې حق خو یې تا ده خو که ایثار کوې صدیق اکبر ته یې ورکړم کوچی ته یې دا ونه ویلې او ابن عباس ته یې دا وویلې چې حق خو یې تا ده که خالد ابن ولید ته دا څه وجه وه خو د رتبې په لحاظ خو صدیق اکبر غټ مقام و خو یغه د پارم باید دا مطالبه کړې وای هغه بل نقطه وا نقطه دا ده خالد ابن ولید رضی الله عنه د قوم سردار وو خو نو وای مسلمان شوی موږ تاسو نو ویل تر څو وخت پورې لا جنگیدو په احد کې ډیر تکلیفونه مسلمانانو ته د چا تر لوري نه راغله نو وای مسلمان وو نوې مسلمان سره نبی علیہ السلام تعلیفن ډیر تعلیفن چې زړه یې خرا وړي ډیر توجه به د تکړه د حنین غنیمتونه ډیر چاته ورکړه مؤلفه القلوب ته چانه ویني مسلمانانو چې انصار او مبارکین ځوانانو ګلا وکړه او قصای موږ تاسو ته تفصیل را روانه دی یو ته تسلی ورنکړه وای هغه تالیف ته ضرورت د خالد ابن ولید نوې مسلمان او د قوم سردار و د قوم د مشر سره چې د دښمن قوم مشر راغی درته تسلیم شو تا خو نازو دغه موثر واقع کیږي دغه اتباع ټول بیا درته راځي او چې مشر وټکه نو کشران خو بیا لیا عناد اخلي چې د موږ د مشر به عزتي وکړه به حرمتي وکړه نبی علیہ السلام د ابو سفیان قدر ونکو چې نوې مسلمان شو د پاته د مکه معظمه پورز باندې اما صدیق اکبر اخو وای دي سار نه ترنو ک دي ایمان ډاکو تالیف ته څه ضرورت چې کوچ ته ویلې وای چې کایته اجازه یې دته به ورکم دغه په ایمان رسول الله مطمئن و چې په ټول عمر یې وګوله شای صدیق اکبر ته ونه رسیږم د ایمان نه اوړي د ما د محبت نه کمزوري کیږي تعلق نه کمزوري کیږي دلته به موږ تاسو وچو مسله زده کو چې ورستم بیا شمال شریف کې را روانه ده د وفاداری د خپل استادانو مشایخ سره د آداب او لحاظ باید زده کو موږ ته دلته د تصوف په بنیاد ډیر خلک راځي ډیر خلک د دعا په امید راځي حسن ځواني وي خو دغه طالبان چې ځان مخلص بولي د موږ سره اکثر اوقات کې یو خلکو ته
د ملاقات د ستړې مشي د توجه د نږدې ناستې ځای نه ورکوي مایوس شي ما ته ګیلې شوي دي بار بار هر کال کې زه د طالبانو ته دغه اعلان کم جمعې په ورځ باندې د امام مخ ته نږدې ټول دغه مخلصین حضرات ناست وي چې نوی بیعت غږ وکړو نوی مریدان راځي دومره ځای نه چې دغه نوی کینی زاړه نه جګېږي خو بس د خدای شان ده دغه نه پیږي چې اوس دا توجه خو لري او نږدې ته ټولو ته کېږي ته خو قدر دغه نوی وکړه ځای یې غته ورکړه دوی به دلته درته خرې ستونې ته مخ ته خولې ته درته ناست دي چې بس دلته فایز شته بل ځای کې نشته هغه غریب زړه تنګ شي ځای نه پیدا کېږي بیرته لاړ شي بعضې مشران خلک راغلي قومي مشران راغلي دا حالات یې لیدلي دي بیرته مایوسه شوي بیا یې ماته ګیله کړې داسې وخت کې خو په کار دا د ایثار سړی وکړي مخ طرف ته میلمه ور مخته کړي نوی خلک راغی موږ به داعي طریقت ته که منفر به یو دې طریقت نه موږ بعضې داسې بې ځایه مخلصین چې دغه ځای نه بلې علاقې ته لاړ شو زوړ شاګرد زوړ مرید هلته دومره مخلص شي چې هلته نږدې څوک نه در پرېږدي چې په بله علاقې ته لاړ شي هلته هم چې زه خو د ده حتی بې ځایه مخلصین وي دلته نږدې داسې خلک شته په دغه دیره کې اوسېږي په میاشت کې هم نه راځي په 2 میاشتو کې هم نه راځي په 3 میاشتو کې هم نه راځي خو چې د علاقې ته ورشي بیا د خولې نه لرې کېږي خلکو ته په ذهن کې دا ورکوي چې زموږ خو داسې اختتام ده چې د نه لرې کېدی نه شو دا اکثره بې وفا دي دا خاینین دي دا مخلصین دغته نه ویلی کېږي مخلص چې وي که زوړ شاګرد وي که زوړ مرید وي که لرې نه چې راشي هغه به په داسې ځای کې خدمت کوي که په داسې ځای کې به عزت غواړي موږ فارغین راشي موږ سره خو الحمدلله پوه دي اوس اکثره په دغه شیانو خو چا نه یې پوه په دغه باندې چې راشي تقاضا یې د دې چې زه خو مولوی یم د ما د خدمت کېږي په جلسو کې 15,000 کسان راځي جلسې ته په دا 15,000 کې دا ډېر چې موږ تنګېږو دا د خپلو مخلصینو نه تنګېږو چې ته په داسې ځیم دی به درته مخ ته یي چې داسې ځیم دی به درته مخ ته یي چې څوک مړی وکړي په سترخان به مخکې بیا دی ناست وي هر ځای ته به دی کوشش کړي چې زه خو مخلص یم زه خو یا زوړ مرید یم یا زوړ شاګرد یم د لرې ځای نه راغلی یم دا نوي خلک چې راغلي هغه غریبانان مایوسه شي چې که نه مو سټیټ ته بل څوک ور پرېږدي ټول لیکه دی ناست وي نه سترخان ته نږدې څوک ور پرېږدي حتی یو ځای کې مولوي دا بعضې خلکو خاص هم حسدګر کوي کراچۍ خلیفه صاحب په ځای کې جلسه کې په چوکیو کې خود دا خلیفه صاحبانو دا شیان ناست وو په دا ملایانو کې کوم ملا راغلی هغه انضباط والا چا نه ده پېژندلی د چوکۍ نه یې بیرته کوز کړی نو دا خبره سخته بوج وه په یو ځای کې بیا سره یو ځای شو وایي تاسې خو داسې د طریقت خلک درتلی نشي سړی جلسې ته بس صرف عزت ته که هر څه د پیر ده سټیټ ته ورغلی ور کېناسته په چوکۍ وایي د لاس ته یې ونیوم بیرته یې کوز کړم چې مخلص یي هغه خو به خدمت کوي هغه خو به عزت نه غواړي سړي ګورې میلمانه یې دا پښتنو ته تاسې فکر وکئ میلمانه یې ډېر خلک خو خپل د تره زمن یې راغوښتي دا تره زمن خو خپل وي خو چې څوک ویښیار وي هغه خدمت ته ولاړ کې کینی مړی ته خو چې بیا عقل وي هغه مخ ته کینی چې زه خو تره زوی یم زه خو په مخ کې ناست یم دلته یې د تربرونه ناست دي قوم نوم به نه یادوم چا ماته مړی کړی په دا ورونو کې بعضې د ما مریدان دي دغه یو د ما مرید نه ده دا د بل لاین ده خو بیعقلي خو ذاتي زه ډېر تر ساده یم چې سترخان خور شو چای کور نه شی راوخلي یو وارې غږ وکړه د کور والا مشر ورور په کشر ورور باندې غږ وکړه چې دا خلیفه صاحب ته مخ ته وروړه بل وارې بل شی و دغسې چې خلیفه صاحب ته مخ ته وروړه خو یا میوه و یا شی و یې خو یې ټولو ته خو 2-3 وارې چې د ما نوم یاد کړو دا د خپل مشر ورور دې سره بیل هلته ناسته یغه دستي هر شی خلیفه صاحب ته هر شی خلیفه صاحب ته نو ما ورته وخندل ما رښتیا وي خدای ورور د حق د ده په خپل کور کې خو به سړی د خپل عزت کوي د میلمه عزت څه کوي په خپل کور کې به د ځان عزت کوي که د میلمه چې مخلص یې هغه خدمت ته درېږي که هغه مړی ته هغه ګیلې وکړي دا مخلص چې باید بل ته ځای ورکړي
نو دا مزده کیا دا مزده کوي جمعې په ورځ باندې وي یا د مازدیګر په ټیم کې وي کله د چا په ښه توقع باندې راغلی وي الحمدلله طریقه ته اکثره خلک ښه معتقد دي نو هغه باید د دعا موقع غواړي هغه د ملاقات موقع غواړي هغه مخ طرف ته ناسته غواړي باید سړی ایثار وکړي چې په جامه کې مونږ کې ایثار پر صف اول نه ورته پرېږده د خو ناستی کې خو وکړه ناستی کې خو ته په شاشه هغه ورمخته کړه وای حضرت صدیق اکبر تعلیف ته ضرورت نه و د حضرت خالد ابن والد تعلیف ته ضرورت و ځکه البته نبی علیہ السلام حضرت ابن عباس ته ویل کده خوخه یې زبې یخته ورکم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې څوک بل شی خوراک وکي نو دسی دعا دي کې خدای پاک په دغه خوراک ما ته برکت پیدا کې او نور تر دغه خرا کې او که شودي چاو چې کله الله تعالی شودي ورته نصیب کړي الته چې دعا کې دسی دعا کې خدای پاک په دغه شودو کې ما ته برکت پیدا کې دا شودي نورم راضیات کې دسی د نوې چې تر دغه خیر ځکه تر شودونه بل خیر بدل شتنه دا شودي دسی دي چې د خوراکو د چکاک دواړه کار کوي بل هیڅ غذا دواړه کار نه کوي دا دواړه کار کوي موږ تاسو وینو اکثره ماشومان د خپل مور تای شپږ وو میاشتو پورې روي نه اوبچ کې نه مړی بر شيخري دا یو شودي د دواړه کار کوي د عربو کې سفرو کې شپانه ته ورتاو شودي به و چې کله اجازه به تر واخسته بیا به مزل وي خوراک ته به ضرورت نه و چې کاک ته به ضرورت نه و نو دا ښه نعمت دي دغه ښه نعمت دي زیادت مطالبه کوي د عوض او د بدل مطالبه دی نه کوي باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عازم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحولي عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاني ومحمد بن الطريف الكوفي قال انبانا ابن الفضيل عن الاعمش عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبره قال اوتي علي بكود من ماء وفي الرحبل فاخذ منه كفا فغسل يديه ومسمس واستنشق ومسح وجهه وذراعيه وراسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى وبه قال حدثنا علي بن قشرب قال أخبرنا عيسى بن يونس عن نجدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمر عن جدته كبشه رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت الى فيها لقطعته وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الانصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتنفس في الاناء ثلاثا وزعم ان انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عازم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنه انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وقال فقامت ام سليم الى راس القربة فقطعتها وبه قال حدثنا احمد بن نصر النسابوري
النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفاربي وحدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل. مخکې باب د شراب عنوان و، دلته د شرب عنوان ده. الته د کوم شي چې کل اوبو شودې د هغو بیان و. دلته طریقه د چکلو څنګه به چکل دا چکاک څنګه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو اول روایت کې راځي حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمزم اوبو چکلې په ولاړې باندې. دوم روایت کې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مالیدل د صحابي وی په ولاړې چکا کړه مالیدل د ناستې په وخت کې چې چکا کړه مالیدل. په دریم روایت کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابن عباس رضی الله عنه د زمزم اوبو می وروړي د په ولاړې باندې وچکلې. دا بل روایت کې حضرت علی کرم الله وجهه کو زد اوبو را وغخته فرحبه د جمعات په پانا کې چې کوم ځای وي چې اوله نه د جمعات سره وي دا په حکم د جمعات کې ده او کوروسته جوړ شوی وي بیا په حکم د جمعات کې نه ده. دغه ځای کې بده کې نسته لکه په دغه جمعات پورې هغه کوټو ځای دا لاندې ځای نه د چوسم نه یو کوټه کې ویله دغه کې او داس وکړو بیا جګ شو په ولاړې باندې اوبو وچکلې. خو د اوداس په ډېر خفیف انداز ذکر کیږي. لاسونه پرې منځل مزمزه او استنشاق وکړ بیا تعبیر په مسح کیږي په مخ مسح وکړه په څنګلو مسح وکړه په سر مسح وکړه به په ولاړې اوبو وچکلې بیا ویل دا اوداس دیغه چا د چې بیا اوداس نه وي نو وضوء لغوي ده ځکه د په منځل کې را نغله بیا که مسح په ظاهر پرېږدم لاس لاندې شو دا لاند لاس داسې په لاسو تیر که په مخې تیر که او که د وضو نه وضو شرعي واخیستی شي بیا به وای د مسح نه غسل خفیف واخیستی شي یو وارې اندامونه پرېمینځل چې اوس اصل اودس خو شته خو وضو علی الوضو ده چې دا ثواب هم وګټم نو په کم اودس هم کفایت کېږي. خو خبره په دې کې ده چې اخر کې لږ اوبه په ولاړې وچکلې او بیا ویلې ما پیغمبر علیه السلام په داسې حال لیدلی چې د اوداسه پاتې اوبه یې په ولاړې چکلې دي. دا د چکلو د ناستې او د ولاړې خبره شوه. اوس د حدیثو مبارکو نه دواړو جواز ثابت شو چې په ولاړې چکل شته په ناستې شته ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ولاړې اوبه چکلې دي په ناستې اوبه چکلې دي. لیکن هلته موږ تاسو ته بیا دومره ترمذي کې مخکې هلته ابواب الاطعمه کې ابواب الاشربه کې د نهي ډېر احادیث را روان دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولاړې چکلو نه منع کړې ده. نو بیا څنګه دلته راغله چې نبی علیه السلام چکلې دي په ولاړې او هلته یو روایت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. نو جواب دا د آلته بم بیا راځي حضرت پیغمبر علیه السلام چې دا نهي کړې ده اسانه جواب دا نهي تنزیهی د تحریمی نه ده. نو جواز خپل تر معلوم شي چې جایز ده یا دا نهي طبي لحاظ باندې ده په طبي او ډاکټري لحاظ په ولاړې اوبو چې کله مرض تر پیدا کیږي وای دا اوبو چې په ولاړې وچکې دا لکه معدې ته تیزې ورشي د معدې نه لاندې لاړې شي. که تاسو تجربه کړي ما خپله تجربه کړې د ستړې په حال کې چې هلته طالبان ساعت تېروي او راشي اوبه په ولاړې وچکې دستي په پښو درد شي لکه دا اوبه عین پښو ته ورسېږي. نو دا په طبي لحاظ باندې منع ده چې دا اوبه ضرر پیدا کوي مرض پیدا کوي. شرعي لحاظ باندې نه ده نو جائز ده. خو د زمزم په اوبو کې ضرر هم نشته خو د برکت دی چې زر بدن ته چې برکت تیږي مرض نه تر پیدا کیږي. دلته یو عجبه خبره کړې وای کسړي د نوري اوبو په ولاړې چکلې زمزم اوبو نه زمزم کې به خبره وکړو بیا یاد دا کلمات وی بیا ضرر نشته. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرب الماء قائما وقاعدا دا دي چويله بیا ضرر نشته. یا د تجربې د نگانه چې په ولاړې دی اوبو چکلې د دې په بټه غوتي خورې دا غټه غوتي نه دي دا چې دسي کوي خورې بیا وای ضرر نه تر پیدا کیږي. د زمزم په اوبو کې اختلاف ده چې چکلې په ناستې بهتر دي که په ولاړې بهتر دي. څوک د عام اوبو حکم بولی چې عام اوبو په ناستې چکل بهتر دي د زمزم اوبو په ناستې چکل بهتر دي. څوک وی نه دا به موږ تاسو ته بیا په بخاری شریف کې راځي چې د زمزم د اوبو خصوصیات دي مخ په قبله بده په خلاص به په درې ساو به
اور واره ساته اول به بسم الله وی چې خلینه دلر کړ الحمدلله بیا بسم الله وی اور واره ساته به بسم الله وی او الحمدلله به می وی په ولاړ بهتر ایدا ده دا د زمزم دی ابو خصوصیت ده یا نبی علیہ السلام په نا ولاړ ځکه چې کلی دي چې ځای کا کاړو خټي وی ځای د ناشتي ونه کني بهتره خدا د چې په ناشتي باندې چکل وشي دومره خبر د چکلو کې دینه دوم کیفیت دلته ذکر کیږي دا یو روایت کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لوخي کې درې واره سایستا ظاهره فل انا ذکر کیږي چې وبو چکلې په لوخي کې درې واره سایستا کله وی دوه واره سایستا اول د دریو د دوه تطبیق وکړو هغه دادا چې یا کله وبو چکلې 200 ډېرې چکلې په 300 او یا دادا وی په 300 ګورئ دا 200 د اوبو په مابین کې راغلی هغه درې مساخه اوبو ختم شوي ذاتي درې یغه نه بعد خو نه چکی نو چا د مابین د چکلو ساوي حساب کړی دی چې دوه واره سایسته ادرې مې ذاتي نه دی حساب کړی ځکه درې نه بعد خو بیا وبونه دي چکل شوي نو هغه لکه د شور په حال کې چې نه د شور نه بعد شوي نو دوه او درې په منځ کې تطبیق راغی دوه خبر دلته راغله چې په لوخي کې درې واره سایسته البته بیا حدیث راځي چې نبی علیہ السلام د دینه منع کړی چې په لوخي کې دنه څوک صاباسي او بو چکی لکه دا کنکی چې په خله کې ماړی يم وي تاسو فکر کړئ ساده حالت په کیو بچا د خله شاین ټول بیرته په وبو کې توي شي کنه شي توي بیا د تا پس ورده بل څوک چکی البته منع ده دلته وی چې دی نو جواب ده چې منع ده چې لوخه د خله نه لری کې عدالت صاباسي دغه منع په دغه صورت کې ده او دلته چې په انا ذکر کړي د نه چې په لوخي کې یعنی په وخت شرب کې د چکلو په وخت کې خو لوخه به د خلینو لری کو صاحب وایسته بیا به چکل وکړه بیا به لوخه لری کو صاحب وایسته دا دوری روایت کې بیا د سدي د حضرت کبشیر رضی الله عنه په کور کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژای زړیږي ورغه په ولاړې د غژینو ابو چکله جوازم ثابت شو دی ولاړې چکلو او خو دغه حضرت کبشه ورجیګه شو دی غژي خله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شونډې مبارک ورسره ولګیده دستی هغه خله پریکړه ولې پریکړه تبرک دی پاره چې به بل څوک نه کی استعمال هغه د نکته شونډې کیفیت پاتې شي په کور کې او ورسره دا ذکر کوي ويستشفي بها دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شونډې مبارک ورسره ولګیدې پیغشي کې برکت پیدا شو بیا به چې په کور کې مریض پیدا شو دغه څرمن به پکې وویل او به ورو چې کله خدای پاک وجوړ د حضرت ام سلیم په کور د حضرت انس د مور دلته هم داسې پیښه د نبی علیه السلام راغی په شي کې په ولاړې وبو چې کله دا مورجیګه شو د خلې دستی پریکړه تبرک شته کنه شته او تبرک ډیر وخت واړي دایم خلک دغه ته باندې نه پیږي چاته ډیر استعمال کړي هغه شي کې تبرک منی خو کړ ډیر د نه استعمال هغه د برکت نه لیدل کیږي دا کال په اخر کې موږ دغه طالبان په موږ دغه نخري کوي یو پټکای راوړي چې دایما پټکای ورس په سر کا بل راړي کټال ته د پټکای نه پردوی نه ډاکې ذات یو المنځ ته یو په سر کا بل ته بل په سر کا ټول ورځ به پتیری خو د دغه ځای نه یو وری اسما مطلب دا چې یو وری سړی تبرک باندې قایل خو باید په دغه حیثیت هم قایل شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نفس شتونډي مبارک وسره ولګیدي هغه شی متبارک شو جام را روان ده بیا په بخاری شریف کې چې پیغمبر علی السلام یو ورځ د حضرت عبد الله ابن سلام کړ په کوم جام کې ابو چې کلی د ذات ساتل د تبرک لپاره چاته راشه چې پیغ جام کې ابو در باندې و چې کوم چې پیغمبر علی السلام چې کلی خو چې چا یو ور تبرک وای په لاس کې هم تبرک ده په نظر کې هم تبرک ده په بدن کې هم تبرک ده که شای د شونډو سره ولګېدو متبرک کیږي که د لاس سره ولګېدو متبرک کیږي که نظر په ولګېدو متبرک کیږي تبرک وای بیا دا نه غواړي چې په یو بدن په یو جز کې ده او کثرت نه غواړي خود ته نفس شونډي مبارک د پیغمبر علی السلام ورسره ولګېدي دواړو صحابياتو او نبی علی السلام تقریر اې د وړاندې د ژی خله پرې کوي د سیم نو ورته چې دا خو د تاوان او کوي ژی خله د پرې کړه او ولې دا کار کوي دا خو بدعت ته
تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام ولار د دستي ورجګي د خپل پرې کوي تبرک ته پاره حضرت انس رضی الله عنه هم او بچ چې کله پدرې سا او دا به ویلې چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل چې هغه پدرې سا او بچ کله نو ما زکه پدرې سا باندې چکم